د لوګر ازرې ولسوالۍ چې د مرکز پلیالم ښار څخه 90 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده او په تیره اداره کې د بیا رغونې په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. که څه هم د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته یو شمېر پروژې په دې ولسوالۍ کې پلي شوي، خو لا هم لویې لارې ګڼې ستونزې لري او کله هم چې سیلابونه راشي اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخ وي. ورته مهال د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په وروستیو سیلابونو کې ټولې لارې سختې تخریب شوي دي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سیلابونو وروسته سړکونه ډېر خراب شوي دي. د ازرې د لوګر ترمنځ کومه لاره چې موجوده ده د هغې ترمنځ ډېر لاره خرابه شوې ده. مخکې به چې موږ په 3 ساعتو 3.5 ساعتو کې ولایت ته رسېدلو، اوس تقریبا 5-6 ساعتو کې موږ ولایت ته رسېږو. مو خو اوس دغه غوښتنه ده چې په دغه سړک باندې کارونه وکړي، د موږ مریض په صحیح وخت باندې هسپتال ته ورشه، شفاخانې ته ورسېږي. نو د ټول هر شي مشکلات دي. د زراعت له طرفه نه موږ میوه نشي رسېدی، هر څه دلته په ټپه ولاړ دي. لرو ساحو کې سړک خراب ده، سړکونه خراب دي، بیا پسې سیلابونه نور هم زیانونه راړولي، پټېره نه وړي دي، سړکونه بیخي نسته. په دې لویو خوړو کې سړک روانې دي، کنې مخکې به بله غاړې ته وه، خلکو بله ګوسه کېده. د لوګر د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم د دغې ولسوالۍ اوسېدونکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې د دوی ټیم سروې ترسره کړي او ډېر ژر به د سړک هوارکارۍ او شګې اچولو لړۍ پیل کړي. ولسوالی ازرې که جغلی و خامه بوده، اثر سیلاب آسیب بیشتر برش رسیده در ساحات کسوال، ساحات ببر، ساحات معروف خیل که ریاست فایدومه در سعی تلاش است تا بتوانه ساحات تخریب شده را دوباره ترمیم بکنه و پلان عملیاتی او در جریان است. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ یو له غرنیزو سیمو څخه ده چې هر کال د اوړي په موسم کې د سختو سیلابونو له امله نه یوازې د دغې ولسوالۍ لویې لارې ویجاړېږي بلکې اوسېدونکو ته یې ګڼ مالي زیانونه هم اوړي.